احمد مسعود وایي که د مقاومت ډلې ملاتړ وشي طالبان به له منځه یوسي. د افغانستان د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود له بریتانوي مجلې سره په مرکه کې ادعا کړې چې د دوی ځواکونه به په تیرو 2 ورځو کې په بېلابېلو ولایتونو کې په تیره بیا په پلازمینې کې د طالبانو پر مرکزونو بریدونه وکړي. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو پخیر. پام مو راګرځوم د دې ساعت مهم خبر ته او په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نه وي سبسکرایب کړی د مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د افغانستان د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود له بریتانوي مجلې سره په مرکه کې ادعا کړې چې د دوی ځواکونه په تیرو 2 ورځو کې په بېلابېلو ولایتونو په تیره بیا په پلازمینې کې د طالبانو پر مرکزونو بریدونه کړي دي. نوموړی ادعا کوي چې د لومړۍ ډلې وروستی برید د کلا په 500 مترۍ کې د طالبانو تر واک لاندې کړی و او د لویدیځو وسلو په مرسته د طالبانو ماتول 100% کې شوني دي، ځکه دغه ډله د طالبانو ملاتړ نه لري. مسعود ډلې ادعا هم کړې چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر له سرپرست امیر خان متقي سره په خبرو کې متقي ورته د وزارت وړاندیز وکړ، خو مسعود د انتقال حکومت د جوړولو، د انتخاباتو د ترسره کېدو او د اساسي قانون د طرحې د جوړولو غوښتنه کړې ده. د مسعود په وینا اوس مهال د تر مشرۍ لاندې د مقاومت ځواکونه په دې راضي دي چې پر پوستو او د طالبانو پر وړو ډلو بریدونه وکړي او د اړتیا وسلې له تور بازار څخه ترلاسه کړي. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو دا و زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. د نورو مهمو خبرونو لپاره د سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. تر بیا